جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. د پاکستان دوو انتهایی لوړ رتبه چارواکو څو مهمې خبرې کړي دي. هغه خبرې چې موږ افغانان یې له ډېره وخته کوو، اوس دوی د هغو خبرو په کولو باندې شروع کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي دي چې د پاکستان دا نظام او دا حکومت نور نسی چلیدلی. هغه وایي چې دا نظام شړېدلی دی او دا کولپس سوی دی، یعنی دا شړېدلی دی او دا نور نړېدلی دی او دا نور نسی چلیدلی. محسن نقوي د پاکستان انتهایی مهم د کورنیو چارو وفاقي وزیر دی. دی یوه بله خبره هم کړې ده. دی وایي چې پاکستان له اقتصادي پلوه په منفي کې روان دی او دا هر بجټ یې منفي جوړیږي او د ده په وینا چې پاکستانیان نسی کولی چې دا اقتصاد کنټرول کړي. دا خبره هم موږ بیا کړې ده، اوس یې محسن نقوي کوي. محسن نقوي د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ته یو له انتهایی نږدې کسانو څخه دی. دی پخوا خبریالو په ډراماتیکه توګه خبریالي څخه و سیاست ته ولاړی او په ډیر لږ وخت، یعنی یوازې د 3-4 کلونو په سفر باندې د کورنیو چارو وزیر سو او د کورنیو چارو دومره مهم وزیر سو چې د دوی د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې که دی وغواړي دی لومړی وزیر هم کیدای شي. یعنی دی عاصم منیر ته په دې کچه ورنږدې کس دی. نو دا معنا چې دی کومې خبرې کوي دا د پوځ او د عاصم منیر خبرې دي. نن د اګست میاشتې لومړۍ نیټه ده او ما یعنی میرویس افغان بیا دا خبره کړې وه د پاکستان نظام کولپس دی، د پاکستان نظام نه چلیږي. که څه هم پاکستانیانو دا هڅه کوله چې زموږ نظام په افغانستان کې ړنګ کړي یا د افغانستان د نظام د ړنګولو نغاره د خلکو تر غوږونو پورې ورسوي دي. د رژیم چینج ډنډوره غږوله. اوس رژیم چینج په پاکستان کې. ما په تیر ویډیو کې هم دا خبره کړې چې هغه وخت لا محسن نقوي دا وینا نه وه کړې او نه پرودري غږېدلی، خو ما دا خبره کړې وه چې د پاکستان کې د رژیم د چینج وخت را رسېدلی دی. زما هغه ویډیو پرته ده، تاسو یې کولی شئ چې ویې ګورئ. په هغې کې ما دا خبره کړې چې پاکستان کې د رژیم د چینج وخت را رسېدلی دی. نو پاکستان کې د رژیم د چینج وخت دی او یوازې دا نه دی، دا خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د اقتصادي پلوه پاکستان کولپس دی، یعنی ناست دی، هغه ړنګ دی اقتصاد یې، او همداراز یې سیاسي طور دا دوې خبرې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چې انتهایی پاورفوله وزیر دی ورته ایدې کړي دي. بلې خواته د پوځ بیان بیا بله برغزو غږي. هغه وایي چې په تیرو 6 میاشتو کې په پاکستان کې دوی تر 40,000 زیات استخباراتي عملیات کړي دي. هغه ارقام یې ما لیکلي دي، ویرونکي ارقام دوی اعلانوي. تر 40,000 زیات عملیات دوی کړي دي په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او نور پاکستان کې شاوخوا 2,000 تقریبا کړي دي. نو دا د دوی د وطن حالت دی. دی وایي چې تقریبا تر 3,000 زیات کسان وژل شوي دي چې ځینې د پوځ سرتیري هلاک شوي دي، پولیس هلاک شوي دي، استخباراتي کارکوونکي هلاک شوي دي او ولسي وګړي هم وژل شوي دي او دی چې ترهګر بولي هغه هم وژل شوي دي. نو دا معنا چې په پاکستان کې په هر میاشت کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. دا زشته لوی شمیر دی د انسانانو د مرګ. دا چې څومره ټپیان دي هغه چاته نه دي معلوم او نه راجستر شوي دي. دا تر ډیره بریده پورې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دا حالات پیښ دي. هره ورځ هره میاشت 500 کسان وژل شوي دي. موږ بیا دا نارې ویلې، پخوا مو ویلې، په تیرو 45 کلو څخه دا حالات زموږ وو. اوس موږ الحمدلله په ښه حالت کې یو. زموږ په وطن کې به په تیرو 6 میاشتو کې مرګونه شوي، په دې کې شک شبهه نشته. ډلهیزې وژنې نه دي شوي الحمدلله، چاودنې نه دي شوي الحمدلله، ځانمرګې نه دي شوي الحمدلله، غاټې پیښې نه دي شوي. که څه کسان ته شهیدان شوي هغه د دوی په ړندو بمباریو کې شوي دي، هغه بل بحث دی، پر هغه باندې به بیا غږېږو. د هغو زور دی چې اوس د دوی نظام چینجیږي یا رژیم چینجیږي. نو یو خو دا اړخ دی. بل تر دې ور اخواته مهم اړخ دا دی چې لا اوس هم د افغانستان ځینو ښویېدلو یا په نظام کې دننه یا له نظامه د باندې ښویېدلو اوس هم د پاکستان د پوځ لمن رانیولې ده. ولاړ شئ چودري واورئ، بیا ولاړ شئ
محسن نقوي واورئ چې دا دوه انتهایي نږدې کسان دي و د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ته. بیا که موږ اشتیا خلاصو نو بیا د پاکستان د پوځ استخباراتو ملاتړ وکړي، کنې نور نو شرم پکار ده، توبه وکړئ، کلمه ووایئ، پر خپل وطن باندې شکر وکړئ. یوازې دا نه دي، دوی وایي چې د پاکستان دغه حالات دې سټیج ته رسېدلي دي چې اوس پیشي نورو صوبو ته ځي. پر دې ځای باندې ولاړه نه ده. د پاکستان د پوځ مشر د پوځ ویاند د چودري دا خبره کړې ده چې 28 ځانمرګي په 6 میاشتو کې سوي دي. 28 ځانمرګي یعنې تقریبا په هر میاشت کې تقریبا 15 ځانمرګي یعنی دا زشته زیات لوی ارقام. دا هغه شان دي چې دوی یې مني. ګورئ عموما پوځ استخبارات حکومتونه ډېرې پیښې نه مني، خو دا هغه ارقام دي چې دوی یې مني. 28 ځانمرګي مني، تر 3000 زیات تلفات مني، تر 40,000 زیاتې چاپي و عملیات مني. نو په یو وطن کې چې تاسو فکر وکړئ، په یو وطن کې چې 40,000 عملیات په 6 میاشتو کې کېږي، د دې وطن به څه حالت وي؟ نو تر دې نور خراب امنیت چیرته دی؟ تر دې نور خراب حالت چیرته دی؟ ما خو بیا دا خبره کړې چې په پاکستان کې حالات خراب دي. خلک وایي چې والله ته غیر پاکستان کې حالات خراب. نو په پاکستان څه اوس؟ په پاکستان داسې وي چې اوس چودري وایي. پخوا به دا خبرې ما کولې، اوس یې چودري کوي. زه اوس زه یوه بله نوې خبره درته کوم، دا در سره شریکه کړئ. بیا به وخت داسې راځي دا به چودري و، محسن نقوي و، محمود خان اڅکزی و، ملا فضل الرحمن و، داسې خلک به بیا کوي. دا خبره اوس در سره نوټ کړئ. پاکستان ماتیږي، پاکستان ماتیږي. اوس په دې پر وړو وړو صوبو باندې وویشي، بیا به هره صوبه جلا جلا ازادي غواړي. پاکستان د چلاو ملک نه دی چې تر څو پورې د پاکستان سیاسیون خپلې قبلې درستي نه کړي، دا نه کېږي. د پاکستان د پوځ ویاند وایي چې ولا بریدګر له افغانستان راغلي. په دې کې څو مهم ټکي دي. ګورئ دا درته وایم، دا بیا درته دا ویډیو شریکه کړئ، دا ډېره تاریخي ویډیو ده، در سره وساتئ. زه نه وایم. پاکستان د پوځ ویاند وایي چې ولا بریدګر اکثر افغانان دي. 3 ډوله دي. یو دا دی چې پاکستانیانو د افغانانو تذکرې استعمال کړي دي. په تیرو 40 کلو کې د افغانانو تذکرې استعمال کړي، د افغانانو هویت په افغانستان کې د بریدونو لپاره استعمال کړي دی، په کشمیر کې استعمال کړي دی، په بیلابیلو ځایونو کې استعمال کړي دی. دا د پاکستان پوځ استعمال کړي. دا زه نه وایم، دا د پاکستان خبریالان وایي، دا یې امید میر وایي، دا یې بل وایي، دا یې بل وایي. دوی د افغانانو تذکرې استعمال کړي. دا یوه خبره. نو که هغه کس چې هلته دی استعماله اوس په پاکستان کې استعمالیږي چې په خټه پاکستانی دی او هویت یې د افغان استعمال کړي، د دې ذمهواره موږ نه یو. دا یوه خبره در سره وساتئ. دومره خبره دا چې د خیبر پښتونخوا وګړي رسما حق لري چې په خپل لوکل سرټیفیکیټ او خپلو اسنادو کې ولیکي چې زه افغان یم. دوی که هغو افغانانو ته ګوته نیسي، نو د خیبر پښتونخوا وګړي خو خپل ځان ته افغان لیکي. نو که دا دی پیدا کړی وي او دا دی ګوته افغان ته نیسي، دا دعوی هم ناسمه ده. درېیمه مهمه خبره چې تر ټولو ډېره مهمه ده هغه دا ده، چودري صاحب خیبر پښتونخوا د افغانانو وطن دی. که ته د خیبر پښتونخوا وګړی نیسي چې هغه ځان ته افغان وایي، هغه به وایي له امو تر اباسینه یوه خاوره یوه وینه، دا زموږ وطن دی، دا زموږ خاوره ده. نو که هغه سړی ځان ته افغان وایي او د پاکستان په شهریت، د پاکستان په شناخته کارت، د پاکستان په شناخت شرمېږي ځان ته افغان وایي، نو دا خو د افغانانو دپاره د فخر خبره ده. بلکې زه نن تاسو ته ګورئ انتهایي مهمه خبره کوم. زه یو پنجابی پیژنم، داسې به ډېر وي، خو زه لږ تر لږه یو پنجابی پیژنم، د نصرت افغان په نامه باندې وکیل دی، په کوټه کې دی، په بلوچستان کې دی، د پنجاب وګړی دی. هغه د افغان تخلص کوي، پنجابی دی. د افغان هویت یو د فخر هویت دی. د افغان هویت یو د عزت هویت دی. د افغان هویت داسې هویت دی نه لکه د پاکستاني هویت. نو یو څوک چې یو کار کوي هغه ځان ته افغان وایي، خو باید پر هغه چا باندې تاوان نشي. ګورئ که تاسو دا وایئ چې له افغانستانه طالب راغلی دی، وسله یې پر وژه ده راغلی دی، یا یې واسکټ اغوستی دی، په پاکستان کې یې برید کړی، دا څوک نه در سره مني. ځکه طالبان دې ته ضرورت نه لري. طالبان اوس حکومت چلوي. پخوا یې جګړې کولې، اوس حکومت چلوي، اوس خپل نظام چلوي. اوس په افغانستان کې ځینې د بیا رغونې دی، په بیا رغونه لګیا دي، هر کار چا ته وسپارل شوی دی، په خپلو کارو باندې لګیا. که څه هم تاسې او ستاسو پراکسیز کوشش کوئ چې افغانستان نه امنه کوي، نیسي نه امنه کولی. نو مطلب دا دی د پاکستان اوبه خړي دي، ډېر بد حالات یې پکښې. دغه د دوو چارواکو 2 مهمې خبرې وې، ما در سره شریکې کړې، تاسو یې پر مخ شریک کړئ، خلک خبر کړئ چې پخوا به موږ دا شان ویل،
اوس یې دوی وایي ژوند ژوند میرویس افغان مو تر بلې لهجې ویډیو پر لویه لاس سپاري. خدای مو شاده باد او بریالي لره. زموږ په وطن کې خیر خیرات نور تیار شي هر څه پیښیږي هغه د دوی کار دی. تر 40,000 زیات عملیات، تر 3,000 زیات تلفات، یوازې مړه ګوري ټپیان نه دي حساب، 28 ځانمرګي بریدونه، د پاکستان تباه اقتصاد او د پاکستان د سیاسي نظام نه چلاو. دا د محسن نقوي او چودري خبرې دي. ما له تاسو سره شریک کړئ، ته له نورو سره شریک کړئ. آباد اوسئ، ژوند ژوند.